د لوی څښتن په ستر او سپېڅلي نامه خوښ یم چې په اسلام آباد کې په پاکستان په اکاډمۍ کې دلته د مختلفو سیمو د لیکوالو ادیبانو د فرهنګیانو سره په دې غونډه کې او په علمي او فرهنګي غونډه کې چې د شفق رنګونه تر عنوان لاندې کتاب مکتنه ده زاهد صاحب په علمي او فرهنګي او ادبي ډګر کې د دې سیمو خلکو ته ډېر څه په میراث پرېښي دي او موږ د قلم دا مبارزه ستایو. زه د افغانستان د کلتوري اتشه په توګه د دغسې علمي او ادبي غونډو کور ودانۍ او مننه ځینې کوم. موږ ولسونه او دا ولسونه د افغانستان ولسونه د پاکستان ولسونه همیشه غواړو چې په فرهنګي او ادبي او علمي برخو کې زیات نوښتونه رامنځته کړو او موږ هغه ملتونه یو که دا سیمه ده که هغه سیمه ده فرهنګ مو یو دی، دین مو یو دی، اسلام مو یو دی، ژبه مو، کلتور مو، فرهنګ مو، ثقافت مو یو دی. نو موږ ولسونه غواړو چې همیشه د هېوادونو سره ښه روابط ولرو. زه په پای کې بیا هم د زاهد صاحب ته اوږد عمر غواړم. رب دې پر دې لاره باندې لا هم د سیک او قوت ورکړي. شکر.